سلامونه دوستانو، هامستر کمبیټ اچیومنټ کې نوی کار ټولو کسانو ته راغلی دی، خو خصوصا په هغه کې ځینو کسانو ته اخطار ورکړل شوی دی چې ستاسو اکاونټ چې کوم دی په خطر کې دی. چیټینګ از بارد. نوی کار دلته چې کله تاسو خپل هامستر کمبیټ خلاص کړئ اچیومنټ ته راشئ، په خیر کې به تاسو دغسې یو کارډ راغلی وي. ګورئ دلته تاسو ته ښکاري چیټینګ از بارد، په دې نوم تاسو ته کارډ راغلی دی، خو دغه کارډ ځینو ته خړ ښیي لکه دغسې، خو ځینو ته بیا دغه کارډ خلاص شوی دی. نو دوستانو هغه کسانو ته چې دغه کارډ خلاص شوی دی، په دې مطلب چې ستاسو اکاونټ په خطر کې دی، په دې مطلب چې تاسو د نورو بوټونو څخه جعلي بوټونو څخه د کلیانو کوډونه راخیستي دي، دلته په هامستر کې ریډیم کړي دي. همدارنګه تاسو د کوین ترلاسه کولو لپاره کوډونه راخیستي دلته ریډیم کړي دي. هم تاسو په خپل یو موبایل کې زیات اکاونټونه استعمالوئ. خیر په یو موبایل کې زیات اکاونټونه استعمال کیدای شي هغو کسانو ته نه وي ورکړل شوی، که ورکړل شوي موږ ته کمنټ وکړئ. او دلته مهمه پوښتنه دغه اوس پیدا کیږي چې آیا هغه کسانو ته چې اچیومنټ کې دغه کارت خلاص شوی دی، دوی ته اخطار ورکړل شوی دی، دوی اکاونټونه بین کیږي، دوی ته ایر ډراپ ورکول کیږي یا نه؟ په دغه تړاو په دغه ویډیو کې تاسو ته معلومات درکوم. لومړی خو تاسو ته یادونه کوم چې ما تاسو ته څه وخت مخکې مې ویډیو جوړه کړې، په ویډیو کې مې تاسو ته ویلي وو چې تاسو په دغه طریقې سره کلیانو کوډونه راخلئ، د ورځې لږ لږ او دلته پیسټ کوئ. زه خپله هم د ورځې یو دوه کوډونه رااخلم، خو د څو ورځې مې نه دي رااخیستي، نو خپله څو کوډونه رااخلم د کلیانو کوډونه دلته پیسټ کوم، خو لږ ورسره گیم کوم یو څو دقیقې او بیا کوډ راواخلم دلته پیسټ کوم. البته د یو گیم نه یو دی، بل گیم نه بل دی، بل نه بل. په دغه طریقه تر اوسه پورې ما ته دغه کارډ نه دی راکړی، ځکه چې ما طریقه کړې وه، هغه طریقه مې تاسو ته په ویډیو کې هم ښودلې وه چې په دغه طریقه تاسو مخکې لاړ شئ. خو له دې وروسته تاسو ته په مطلقا توګه وایم چې دغه کار هېڅکله مه کوئ. ما د کوین کوډونه رااخلئ، که په خپله گیم کولی شئ ویې کړئ، که نه شئ کولی مه یې کوئ. اوس هغه کسانو ته چې دا اخطار ورکړل شوی دی، دوی سره څه کېږي؟ دوی خپله په ټلګرام چینل کې ویلي دي، یادونه کړې ده چې چاته دغسې کارډ خلاص شوی دی، دغه مقصد دا اخطار ورکړل شوی دا به دوی ایر ډراپ په مقدار اندازه باندې تاثیر ولري. ممکن تاسو نه خپل کوینز کم کړي، پوره در نه کړي، یا څنګه، یا هم دوستانو ستاسو اکاونټ ټارګیټ شو د راتلونکي لپاره، اخطار درکول شو، ستاسو اکاونټ په نښه شو، د هغه چا اکاونټونه چې په نښه شوي دي دا چې د هامستر کمیونټي زیاته ده، ممکن ځینې اکاونټونه بین کړي. په هر حال تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته، خو دوی صرف دا ویل چې دا به ستاسو د ایر ډراپ په مقدار باندې اندازه باندې تاثیر ولري. په دې مطلب که اندازه چېرته وښودل شي ستاسو لپاره چې څومره ډراپ درکول کېږي، ممکن هغه درنه کم کړي. تاسو ته څومره جعلي کلیان راخیستي دي، کېدای شي نیمایي درنه ختم کړي. تاسو څومره کوین ترلاسه کړي دي، کېدای شي درنه نیمایي ختم کړي. دا چې راتلونکي کې څه کېدونکي دي، څه پېښېږي، هغې لپاره به موږ انتظار کوو چې څنګه کېږي. خو تاسو خپل فري مایننګ ما پای ته رسوئ، خپل هامستر کې کار کوئ. او زه باوري یم هامستر بیا هم یادونه کړې چې موږ ټولو کسانو ته ایر ډراپ ورکوو، د دې نه مخکې ټولو کسانو ته موږ ایر ډراپ ورکوو، هېڅوک به ایر ډراپ نه پاتې کېږي. نو تاسو خپل فري مایننګ ته دوام ورکړئ. زه باوري یم چې تاسو ته په ایر ډراپ درکول کېږي. نو له دې وروسته بیا هم درته یادونه کوم چې تاسو د جعلي بوټونو څخه کلي کوډونه مه رااخلئ، دلته مه راډیم کوئ. که په خپله گیم کولی شئ وایي که نه کوئ، څومره کلیان چې تاسو درکول شوي دي هغه باندې بسنه وکړئ، همدا مو بس دي. نو دا به زما ویډیو، په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شي، ویډیو لایک یې، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه.